وای له خدایه تمه ښه ده سپینې خبرې ښې دي مظلوم ته جار او قربان مغرور ته غورې ښې دي له خدایه تمه ښه ده سپینې خبرې ښې دي مظلوم ته جار او قربان مغرور ته غورې ښې دي چې نړیوال وي او سیاسي تالار وي د متقي صاحب د خولې پستې شکرې ښې دي او دفتر د هم آباد شه منبر د هم آباد شه دفتر د هم آباد شه منبر د هم آباد شه ستړي غازیان وساته ستړي لښکرې ښې دي او سوځې به نه زړګیا دا د الله ورکړه ده اوس د نعمت لیوني ډېرې نمبرې ښې دي او د یو شعر دی وای د وینې په رګ رګ کې مې ایمان ګرځي راګرځي د وینې په رګ رګ کې مې ایمان ګرځي راګرځي له وخته مې په زړه کې یو ارمان ګرځي راګرځي او ما ډېره هڅه وکړه خو خدای نه و پوره کړې قسمت مې ناځواني کوي ناځوان ګرځي راګرځي او تمام مسلمانان به د احسان مني عمره تمام مسلمانان به د احسان مني عمره نن هسکه غاړه ګران افغانستان ګرځي راګرځي او مهدي آخر زمان کله عربو غږ را وکړو مهدي آخر زمان کله عربو غږ را وکړو تیار ورته لښکر د خراسان ګرځي راګرځي او چې لږه بېغوري رانه په دې نظام کې وشي چې لږه بېغوري رانه په دې نظام کې وشي نو سترګو ته مې تللي شهیدان ګرځي راګرځي خوبونه مې لیدلي تعبیرونه پیر صاحب راکا اقصا وي خو د شیخ صاحب فدایان ګرځي راګرځي خوبونه مې لیدلي تعبیرونه پیر صاحب راکا خوبونه مې لیدلي تعبیرونه پیر صاحب راکا اقصا وي خو د شیخ صاحب فدایان ګرځي راګرځي او یا سره سر راجه کړه پیشګویانې د رښتیا شوې یا سره سر راجه کړه پیشګویانې د رښتیا شوې تورخم کې تور پاجونه او طالبان ګرځي راګرځي یا سره سر راجه کړه پیشګویانې د رښتیا شوې تورخم کې تور پاجونه او طالبان ګرځي راګرځي او نعمت لیونی وګورئ په تیږو خلک ولي کوڅو کې پسې ډلې ماشومان ګرځي راګرځي او د یو بل وایمه وای ځان ته د سپین کفن غلاف کوم ځوانۍ په اور کباب کباب کوم د اسلامي نظام ساتنه فرض ده چې د اجل په خوله کې خواب کوم د اسلامي نظام ساتنه فرض ده چې د اجل په خوله کې خواب کوم ملا تړلی په سرحد ولاړ یم مست مست خویونه د شباب کوم چې څوک مې خاورې ته کاږه وګوري بیا پرې غوټې لکه عقاب کوم چې څوک مې خاورې ته کاږه وګوري بیا پرې غوټې لکه عقاب کوم چې د ستړیاو احساس نه کوم شکر په نیت یې د ثواب کوم که د کعبې د طواف وس نه لرم خو له مظلوم ولس طواف کوم او زه لیکي لیکي لونګۍ ږدم په تندي زه لیکي لیکي لونګۍ ږدم په تندي پیغلو ته دروند شال او حجاب کوم افغانستان یم چې پردي مې نیسي افغانستان یم چې پردي مې نیسي په بچو غږ د انقلاب کوم ستا بندیزونه او زما خوار ولس کچکول کې ژوند لکه دریاب کوم او که چېرته راغلی په نعمت لیوني درته خبرې یو کتاب کوم له توجه نه مو نړۍ مننه